عمران خان وایي افغانانو د غلامۍ زولنې ماتې کړې. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د کلتوري امپریالیزم په هکله په یوه وینا کې وایي افغانانو د غلامۍ زولنې ماتې کړې. عمران خان په خپل هیواد کې په انګلیسي ژبه په زده کړو د نیوکې په ترڅ کې دا څرګندونې له هغې یو ورځ وروسته کړې چې وسلوال طالبانو له څو ورځو چټک پرمختګ وروسته تېره ورځ پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه. پاکستان یوازې دریو هیوادونو و چې په 1996 کې په افغانستان کې طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. دغه هیواد کې نن د لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو امنیتي غونډه کیږي او د مهمې پریکړو تمه کیږي. له دې سره هممهاله د پاکستان جمعیت العلماء اسلام او جمعیت اسلامي ګوندونو طالبان ته د دوی د بریاو مبارکي ویلي او په افغانستان کې له طالبانو سره د بشپړې همکارۍ او ملاتړ ژمنه کړې. پرون د طالبان لوري د تورخم کنټرول نیول وروسته د لنډمهال لپاره دغه لار د پلي خلکو او سوداګرو پر مخ تړل شوې ده. له دې لارې اوس پاکستان افغان کډوالو ته د هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکوي او یوازې د پاکستان لوري هلته میشته افغانانو ته اجازه شته چې له همدې لارې هیواد ته ستانه شي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له یو شمېر افغان سیاستوالو سره لیدلي چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې د لږکۍ ګډون ته د اندېښنو په اړه له نوموړي سره غږېدلي دي.